نور به دون ښکته شوي حضور پاک فرمایي 1 میل به دا نور را نږدې وي 1 میل او خلک به په دې خولو کې خوټ کېږي خو مرګ شته دی نه د چا د کونډو پورې په خولو کې ډوب څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې او څوک د خولې پورې دومره خطرناک تاو دی نو دا خلک به په دې تاو کې ډوب پراتی او بعض نیکان خلک الله دې پکې مونږ حساب کړي هغې به د الله د عرش د سوري لاندې په یخو هواګانو کې ناستې دا خلق براغون شي وی ځکه یو کار وکړو چې مونږ چاته سپارش وکړو چې الله ته ورمخکې کو او الله د هغه ومني او د حساب کتاب شروع کړي وی یاره آدم علیه السلام نه به لاړ شي نو دا ټول خلق به آدم علیه السلام نه راشي وی ته ابوالبشر دا ستا ټول بچي دي نوسان وسي کړ وسي دي مهرباني وکړه الله ته سپارش وکړه ټول په خولو کې او په ګرمۍ کې ډوب دي چې خدای حساب کتاب شروع کړي یا جنت یا دوزخ خو چې دې غمه خو خلاص شو تر څو به ولاړ او تصور دا الله دربار دې زمارونو ګوره د انسان دربار نه دی په دنیا کې چې یو رکوټي جج ته ودرېږي نو رپېږي به چې ما سره به څه کوي لیکن دا د الله ذوالجلال دربار دی الله دغه وخت کې هېڅوک نه کوي او څه وایي وایي ما ته الله وایي چې اونې له ګوتې مه وړه او ما وله وړې ده اگر چې اوس معاف شوی دی معاف دی اوس لیکن یریږم چې الله راته غصه نه چې ته سپارش کې اونې له دې ولې ګوتې وړې زه به خدای له څه جواب ورکوم نفسي نفسي ما سره د ځان غم دی د بل چا نه زه نشم کولی موږ څوک وو یاره ما نه پس یو بل لوی پیغمبر تېر شوی دی نوح علیه السلام هغه له ورشي نو چې نوح علیه السلام له دا خلک ورشي ای نوحه تا له خو خدای لویه مرتبه درکړې ده چې د آدم علیه السلام نه پس په طوفان ځمکه غرقه شوه نو ستا نه خدای واپس آباد کړه آدم ثاني ورته وایي مهرباني وکړه اشفع لنا الی ربک خپل رب ته زموږ سپارش وکړه چې موږ دمه کي حساب کتاب را سره وکړي او ته څه وایي زه خدای ته ووایم ما خودی ته خیره کړې ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ولدي كفر شرک او میں خدای دا ټول تباہ او هلاک کی نو طوفان پر راغی هلاک شو او دین زما بچی دې زوی مې ده چې کوم وخت زوی مې کافرو مونږ کشته ته رالو او ما زوی ته وې ای بچي ال راخېجه کشته ته ګوري وی زوی مې وې چې بابا نه در خېجه ما جودي غر تباہ او خېجه وی بچی گوچی نن د خدای د قهر نه په غرونو خطو نه بچ کېږي وی دې کې یو چپراله او زوی رانه یوړو نو نوح علیه السلام یا الله ان ابني من اهلی زما زوی خو زما بچی دی کنه نو تا خو ستا او ستا خاندان به بچ کوم دا خو غرق شو الله وی انه ليس من اهلک ابراهیم ابن نوح دا ستا بچی نه ته پیغمبر مشرک دی ستا په نقش قدم نه دی روان ستا بچی هغه دی چې ستا په نقش قدم روان اوس هم پښتانه وایي که نه وایي وایي دا زما زوی نه دی ته زما زوی نه یې ځکه چې زه څه کوم ته خو هغسې نه کوې وایي دا ټکې مې وکړه الله پې خفه شو نو که ما ته ویل ته دې خیرې کولې او بیا د مشرک زوی له ما نه سپارش کو نو زه به خدای له څه جواب ورکوم نشم ورکولی نفسي نفسي ما سره د ځان فکر دی پیغمبران به وایي ما سره ځان فکر دی موږ څوک ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي حضرت ابراهیم علیه السلام ته به دا خلک راشي ابراهیمه ته خو د الله خلیل وې که نه د الله خاص دوست وې که نه تا سره خو ډېره زیاته مینه وه اشفع لنا الى ربک موږ د پاره د خدای نه سپارش وکړه چې حساب کتاب شروع شي ابا دا دې درې ټکي چې وختي مې وې دا به را مخکې کړي چې ما خو درې خبرې هغه کړې دي دروغ نه دي خو شکل یې څو د دروغو الله پې خفه نه شي او غصه پې نه شي زه نشم کولی ابراهیم علیه السلام دا هغه دریو خبرونه ما پې تاسو پوه کړی چې دروغ نه دي خو شکل یې د چاو د دروغو د خدای په دربار کې یریږي خدای پې غصه نه شي نو هغه په هغې یریږي او مونږ ښکاره دروغ وایو مونږ سره به څه کېږي ښکاره دروغ مونږ سره به څه کېږي بیا به خلک دا خبره خلاصوم موسی علیه السلام پسې راشي اے موسی تا سره خو الله پاک پټې پټې خبرې هم کړې دي که نه ته سپارش وکړه وایي زه نشم کولی سپارش ولې نشم کولی
او که سپارش کنه نه ما خو یو سړی وجلی د مرګ خیال نو ما ورته ادب خو مړ دی الله پې غصه نه شي عیسی علیه السلام پسې لاړ شي هغه له به راشي عیسی ته د خدای په دربار کې سپارش وکړه ابو نفسي زه نشم کولی ولې زما خلکو عبادت کړی دی ما خو نه دي ویلې خو که خدای وي تا ورته ویلي دي زه به څه جواب ورکړم موږ څوک وو وایي د آخر زمانې پیغمبر ته لاړ شي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمایي دا د بخاري مسلم ترمذي د ډېرو کتابونو حدیث ته ما مختصر مفهوم درته وایم ما له وایي دا خلک راشي چې د الله پر رضا مونږ له سپارش وکړي چې حساب کتاب شروع شي الله مونږ خو په ټولو خلکو په پیغمبرانو غټو غټو ګرځېدو رسول الله مبارک وایي انا لها دا کار به زه کوم که خیر انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي د الله د عرش د سوري لاندې به زه الله ته سجده ولګم او د دنیا د یوې هفتې برابر اوږده سجده به لګم هلته به د شپې نشته نو الله به آواز وکړي شابه قل وایا تسمع ستا خبر اورېدلې کېږي اشفع شفارس کوا تو شفع ستا سفارش قبلېږي سوال کوا ستا دعا قبلېږي نو پیغمبر به سفارش لومبي وکړي چې یا الله دې مخلوق سره حساب کتاب وکړه نو حساب به شروع شي څونه ساعت کې به حساب کېږي پته شته د ټول مخلوق سره به د دنیا د نیمې ورځې یعنې تقریبا شپږو ګنټو کې به ټولو سره حساب کتاب شي لکه سپومې ده که نه ټول مخلوق ورته ګوري نو هر چاته د هر سړی وي چې د سپومې سره زما تعلق دی زه وینم ما ویني ټولو سره یو شان دقه رنګې ټولو سره یو ساعت به حساب وشي یا څوک جنت ته او څوک دوزخ ته نورونو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دروغ نه دی ویلی شکل یې د څه دی د دروغو نو دروغ یې ورته ویل او یریږي به موږ څه کوو سوچه دروغ هلکه دا شی دا مالا جاپانی پکار دی جاپانی استری پکار دا جاپانی جوسر پکار دی جاپانی مشین پکار دی جی دا جاپانی دی وګوره کنه میډ ان جاپانی پی لیکلی دی حالانکه هغه جاپانی وي د کم ځای جوړي د چین دروغ شو کنه دو کم شو دروغ هم شو پیسې ګټې حج له به پیسې عمرې له به پیسې جومات به پې جوړی ماشاءالله دروغ دا دکاندار دروغ سوچه چې راکه کنه جی دا سوچه ده منځ کې چیلکه ګډه کړې ده سوچه نه ده سوچه پې راکه کنه دا جی سوچه دی او منځ کې پکې اوبه اچولې سوچه مساله راکه نه جی دا سوچه ده ما په خپل مشین جوړه کړې ده او منځ کې پکې نور څیزونه اچولې دي رښتیا وایه دروغ شو که نه شو دا د دکاندار الله ګاک څه وایي ګاک هم غل دی ار یو نه بعضې یاره جی دا شی په څو خرڅی دا په زر ما له خیبل هغه بل دکان کې په 800 راکوي دروغ دا غوا په څو خرڅی دا جی په 1 لاک نه مړه په 1 لاک د دې نه ښه هلته ما ته په 80,000 میلاویږي ماشاءالله دروغ ورته او ته څه وایي نه مړه په څو خرڅی په 1 لاک په 80,000 مړه ما له خو سارم 15 کم 1 لاک راکولی دروغ وای خپل مال په ځان آراموي دروغ شو که نه شو ډاکټر صاحب چې دروغ وایي پته شته راته ډاکټر له به زه لاړ شم ته به لاړ شې او ډاکټر به ته به وایم زه ناجوړ یم ما له سرټیفیکېټ ولیکه ښه ما له ولیکه چې دی بیمار دی یو څو ورځې چوټي مې پکار ده او ډېره ناشنا ده ته ویم ښه ما له ډاکټر صاحب ولیکه چې دی بیمار دی اجله زما وای 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 ما له ولیکه ما له هیلث سرټیفیکېټ ولیکه چې دی ناجوړه دی عمرې لازم ډاکټر صاحب وایي دا خو د ثواب کار دی هله راشه زه له ولیکم ولیکې چې دی ناجوړه دی او دی یو 2 میاشتې چوټې وکړي ډاکټر ولا ولیکي سپیشلیست ډاکټر چې دا ناجوړه دی 2 میاشتې چوټې دی وکړي او هغه وایي ثواب نه شي عمرې لازم خوار چې ثواب نه دوزخ ته پرېوتې دروغ دی وایي دروغ دی وایي د مریض دپاره که پیسې دی واده غشته دروغ دی وایي او ته عمرې لازم دروغ وایي ولې مطلب دې څه دی که حکومت ته درخواست ورکوم چوټې نه راکوي نو چې نه راکوي دا ډیوټي د فرض ده عمره نفل نه مزه کوي خبره خلاصه ده خدای خوشحاله دلته یې خفه کېل ته کې خوشحاله او یاده چې بیا رانه تنخواه کټ کوي وا 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 نو چې ارامه تنخواه دې واخېست هلته دې عمره وکړه
سوچ نشته د مونږه سوچ چې دا مونږ څه کوو د دروغو سرټیفیکیټ ورته لیکي خبله هلکه څوک سپارش وکړه که نه چې په دې حال کې زما د لور سره زما د زوی سره لږه نقل پرېږدي ورته که نقل ورته پرېږدي هلکه خلک دا سپارش ما پسې یو کس راغی ما پسې زما دوستانو د پېښور نه وایي زما په زوی باندې ستاسو د چارسدې د علاقې د یو سړي ډیوټي ده سپارش ورته وکړه مې د څه سپارش وایي چې لږه ګزاره ورسره وکړي مې د څه ګزاره زه خو پېښ یم یاره بس وي ته ورته ووایه چې دا زما دوست دی او دی زوی دی ګزاره ورسره وکړي مې لکه په پښتو کې راته چې نقل ورته پرېږدي نو په ما د ګناه سپارش کې شرمېږم ایا دې مې نشته ما له شرمېږي نه ته زما نه چې ته په ما دا سپارشونه کې ولې په ما سپارشونه کې د ګناه او د دروغې او بیا څه کوي بیا د هغې نه پس په بورډ کې سپارش کوي زما د زوی له دا نمبر یو څو زیات دی که که نه هلکه رښتیا ووایه دا د دروغو سپارش دی که د رښتیاو سپارش دی د دروغو سپارش مدرسې له به راشي یاره جي یو سند مې پکار دی د څه دپاره زما د زوی له پکار دی نوکري نه میلاویږي سند پکار دی نامحتمم صاحب نه ورکوي یاد ساتئ زموږ مدرسې سوال نه پیدا کېږي چې سندونه ورکوي او بعضې پکې بعضې خلکو فرضي مدرسې جوړې کړي دي که نه شته پکې فرضي او ما له راشه ولیکي وله د ما سره دا سبق ووې او سند وله ورکړي نو خوار شي دروغ دی ووې دروغ دی وې ظالمه ولې دروغ وې ټوله دنیا په دې مبتلا ده خفه کېږې ما نواله تا پورې او تا نواله ما پورې غریب نواله مالدار پورې او مالدار نواله غریب پورې هر سړی پکې ګیر دی هر سړی ګیر دی او سوچ هر چا نه دی کړی چې دا موږ څه کوو یو خبره ته کومه موږ ټول پکې ګیر یو هغه څنګه چې د حج نه موږ راځو که نه یو بوتلګي اوبه ورکوي زه ورته بوتل ویم دا خلک ورته ټپکه وایي خو زه ورته ټپکه نه یم زه ورته څه وایم هلکه بوتلګي دغه یو بوتلګي ورکوي نو خلکو څه چل کړي وي خلکو هلکه مونږ هم کړي دي خو په کېږي ما دا لوبې مونږ هم کړي دي دل احمد حاجي صاحب نو خلک څه چل کوي خلک په بیگ کې دننه دا وړې بوتلې دا ور دننه کړي هلکه دا خو نه پرېږدي حکومت دا څه چې شو هلکه دوکه شوه دروغ خو نه شو دروغ خو نه شو اوس څه شو هلکه دوکه شو هغې سره د دوکه وکړله اوس هغوی څه چل کوي اوس هغې بیګونه وله کټکۍ او کولاوی یې وله دننه او چې چام پکې بوتلې موتلې ایښودي اخوی دی وبس څه خو به ده ووایم چې هغې زیاتې کوي جذبه هم زیاتې کوي ولې ځکه ما یو په خپله یو هغه سړی دغه والا ته وویل چې کوم مې ما له خو یو دوه ټپکې پرېږده وه وایي نه ممنوع دي ما یې ګوره زما بلا وایي ته پې څه کوې خرڅی یې څه ما ته وایي مې دا خرڅ له نه وړم خو زما خو بلا شاګردان دي دوستان مې دي د دنیا راځي نو چې د دې نه یو قاشق هم واچوم بیا هم نه رسېږي اما ته نیغ نیغ کتل هغوی خو دا شي نه که نه هغو نه وله څوک راځي ما ته ممنوع بس منه دي ما یې ښځه چې منه دي خیر او خلاص پاتې شوه خبر دا خو خیر دروغ نه شو دا خو دوکه شوه او که دنه تپوس وکړي چې بیګ کې اوبه شته که نشته او ته وایې نشته او پکې بیا دروغ شو اوس به څه کوې ورسره ټوله دنیا په دې کې مبتلا ټول خلک په دې غم کې مبتلا دي او سزا یې څونه ده بله وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې معراج ته لاړم نو یو سړی مې ولیده چې ولاړ دی او یو فرشتې سره چاړه د داسې تو شوې چاړه او دې وښکي کې وله ورکوي او راکاږي در دې ځای پورې دې سټه پورې نو چې دا اوښلی څنګه دې ورته چغې وایي نو بیا دا چاړه راوالي دا کونډه دا وله دې بل وښکي کې ورکي نو دا وله سیري کې تر سټه پورې نو چې بیا دا سیري کې دا بله جوړه شوي دلته یې واچوي دا سیري کې چې دې بل ته یې راړئ دا جوړ شوي وي ما وی چې دا سړی خو غرق او تباه دی دا څوک دی وی دا ستا د امت هغه کس دی چې دروغ به یې وی دروغ پروپیګنډي وته پروپیګنډي دروغ به وي چې دا د دنیا ګټ ګټ ته ورسي چې څنګه مړ شي دا شی به جوړېږي رښتیا ووایه نن دا سیاسیان دا سیاست والا کسان نن د خپل لیډر او د خپل پارټۍ دپاره په دې سوشل میډیا په دې موبایل دغه دروغ دنیا